د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چاینل ته درته ښه راغلاست وایم. افغانستان د جنوبي افریقا ایمرجن لوبډلې سره لوبې لري، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ د بیل نښان هم ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. د کرکټ د 2019 نړیوال کپ سیالیو ته غوره کړل شوي افغان لوبغاړي د جنوبي افریقا له ایمرجن لوبډلې سره 3 ورځنۍ لوبې لري. ټاکل شوې وه د دغې لړۍ لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ د اپریل په 23 ترسره شي چې د باران له امله لغوه شوه، خو دغه سیالۍ نن ترسره کیږي. 2 نورې لوبې به روانه پنجشنبه او شنبه یعنې د اپریل په 25 او 28 نیټه ترسره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نایب ویلي چې دا تمریناتي لوبې به په برطانیا کې د نړیوالو سیالیو لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شي. هغه وویل چې د جنوبي افریقا په ایمرجن لوبډله کې د هغه هیواد ځینې مخکښ او د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شامل دي. ګلبدین نایب وویل چې دا لوبې به د افغان لوبغاړو لپاره یو ښه تمرین وي. افغان لوبغاړي له شاوخوا 2 اونیو راهیسې په جنوبي افریقا کې په تمریناتو بوخت دي. کرکټ بورډ وایي د جنوبي افریقا لوبغاړي او پیچونه د برطانیا پیچونو ته ورته دي چې دا به د افغان لوبغاړو لپاره یو ښه تمرین او چمتووالی وي. نړیوال جام ته په اعلان شوې لوبډله کې ځینې لوبغاړي لکه محمد نبي، راشد او مجیب رحمان په آی پی ایل کې بوخت دي او په دغو تمریناتي لوبو کې به برخه وانخلي. له هغې وروسته د اپریل میاشتې په 28 نیټه به افغان لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شي چې څو ورځې وروسته به بیرته د سکاټلند په لوري وخوځېږي چې لومړی به 2 ورځنۍ لوبې د سکاټلند په وړاندې د مۍ میاشتې په 8 او 10 نیټه ترسره کړي او له هغې وروسته به 2 ورځنۍ لوبې د آیرلنډ لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دا د افغانستان او د سویلي افریقا د ایمرجن لوبډلو ترمنځ د لوبو پوره معلومات. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.